هغه وخت چې یو عثماني خلیفه ایرلینډ هیواد د قحطۍ څخه وژغورو. په 1845 میلادي کال کې ایرلینډ هیواد د خپل تاریخ تر ټولو سختې قحطۍ سره مخ شو. د الوګانو حاصلات چې د ایرلینډ د خلکو په ځانګړې توګه د غریبو کروندګرو د خوراک او عاید اساسي سرچینه وه، د یوې ناروغۍ له کبله له منځه لاړل او د هیواد تقریبا ټول خلک له سختې لوږې سره مخ شول. سره له دې چې ایرلنډیان له لوږې مړه کېدل، په همدې وخت کې هره ورځ په لویه پیمانه غنم، کوچ او غوښه له ایرلینډ څخه په زوره انګلستان ته صادرېده. د خوراکي توکو نشتوالی، لوږه، ناروغۍ او مړینې دومره اوج ته ورسېدې چې یو بشري ناورین رامنځته شو. نږدې 1 میلیون انسانان مړه شول او شاوخوا 2 میلیونه نور د هیواد پرېښودو ته مجبور شول. سره له دې چې ایرلینډ د هغه وخت د برتانوي حکومت د لاس لاندې و، خو د برتانیا حکومت مرستې ډېرې لږې، ناوخته او له منافقته ډکې وې. ملکه وکتوریا یوازې 1000 پاونډه مرسته اعلانوي چې د نن ورځې معادلې شاوخوا 1,25,000 پاونډه کېږي. دا مرسته د دومره ستر ناورین لپاره ناچیزه وه. ملکې نه غوښتل چې ایرلنډیان دې ته لاس نیولي یا مخته شي. د ملکې دې چلند ایرلنډیان ډېر سخت په غوسه کړل او حتی اوسني نسلونه یې هم په زړونو کې دا کینه ژوندۍ ساتلې ده. برعکس کله چې د عثماني خلافت واکمن اول سلطان عبدالمجید ته د ایرلینډ د قحطۍ خبر رسیږي، دی پرې ډېر خواشینی کېږي او د 10,000 پاونډو مرسته اعلانوي. خو د برتانیا هیواد د سفیرانو لخوا ورته ویل کېږي چې د ملکې مرسته یوازې 1000 پاونډه ده او دا به د برتانیا د شان او حیثیت سپکاوی وي که یو بهرنی مسلمان سلطان تر هغې ډېره مرسته وکړي. سلطان عبدالمجید ملکې ته د درناوي له مخې خپله مرسته له 10,000 څخه 1000 ته راکموي، خو په پټه د خوړو او درملو څخه ډکې بیړۍ ایرلینډ ته لیږي. د ایرلینډ خلک هیڅکله د عثماني سلطان دا مهرباني نه هیروي. کلونه وروسته کله چې عثماني خلافت د کریمیا په جګړه کې له ستونزو سره مخېږي، ایرلنډي سرتیري د مننې او وفادارۍ له مخې د عثمانیانو مرستې ته رادانګي او هغوی سره څنګ په څنګ په جګړه کې برخه اخلي.